هسې ملګرو د دې خبرې نه خو به هر مسافر خبر وي چې مسافري څومره ګران او زړه ستړی کار دی. خو هغه خلک چې څوک په ډومبي ځل راځي ډېر زیات خوشحاله وي او د پردیس د ګرانو او سختو نه نه وي خبر. بس خو دنګ بلډینګان، پارکونه او د سیل ځایونه یې د سترګو وړاندې وي، نور یې هر څه د سترګو ناپناه وي او دا اندازه ورته نه لګي چې د سیره څو پخېږي. سړی چې مسافرۍ ته څومره ځي او راځي دومره یې زړه خوږېږي او غم یې زیاتېږي، ځکه چې دوی ته دا پته وي چې بیا چې لاړ شم نو نورې ډېرې مجبورې، بې شرمې، خوارې او ذمهوارۍ راته پرتې دي. حالانکه زمونږ دا خیال وي چې اوس د دې زړو مسافرو زړونه سخت شوه، نه خوږېږي، خو داسې نه ده. بس خو لنډه دا چې د مسافرو زړونه د کتو وي، هغه وخت یې ډېر سخت شي چې خپله زړه مور، خوږه ښځه او واړه بچي ته رخصت واخلي او ټول ته په دروازه کې پاتې شي او په چغو چغو ژاړي، ځکه چې دا پته هم نه لګي چې مسافر به کال 2 کاله پس بیا ژوندی کور ته واپس راشي که نه، او دوی به یو بل ژوندي وګوري. ځکه چې اکثر داسې وشي چې مسافر چې کلونه پس کور ته راځي نو ډېر خپلوان یې هدیرې ته تللی وي، مړه شوي وي او خاورې شوي وي. ټپه ده چې د مسافرو د خدای مل شي، د مسافرو د خدای مل شي، یا به نهر وي یا به سپو خوړلی وي نه.